السلام علیکم قدرمنو دوستانو، دا ویډیو د یو داسې چا په باره کې ده چې هغه ښځه د ډېرې مجبورۍ نه، د ډېرې غریبۍ نه بازار ته وتلې وه. سوال یې کولو، یو چا ترې د غلط کار ډیمانډ وکړلو. بیا دغه ښځه څه وایي چې دې ورسره څه وکړل یا په کومه طریقه دې ورسره غلط کار ته غاړه کېښوده، نو دغه ویډیو یې هم در سره شریکوم. قدرمنو دوستانو، دا واقعه د بل ځای نه بلکې د پېښور ده. په دې واقعه کې د دې ښځې داستان داسې شروع کېږي چې د ډېرې غریبۍ نه، د ډېرې مجبورۍ نه سوال او خیر ټولولو ته ملا وتړله، ځکه چې خاوند یې نه و، په کور کې ډېرې مجبوریانې، ډېرې غریبیانې وې، غربت و، بچي ور په غاړه و، او د پلار کورنۍ یې هم دومره وس خو توان نه لرلو چې دې سره لاس امداد وکړي. هغوی به هم رنځېدل چې خپلې لور سره، خپل بچي سره لاس امداد وکړي، خو نه یې شو کولی. د دې د وجې دا ښځه چې کله مجبوره شوله خیر خیرات راټولولو ته یې ملا وتړله، نو په دې وجه باندې به دې نه خلکو مختلف قسم ډیمانډونه کول. دا ښځه وایي چې زما نه داسې ډیمانډ هم شوی دی چې موږ سره دغه کار وکړه، بیا به تا ته ډېرې پیسې درکړو، ځکه چې د دغه کار نه بغیر دې ښځې ته پیسې ورکول چا نه غوښتل، ځکه چې نن سبا هر سړی د خواهش ته او هوس وږی دی. نو دې ښځې اګر که ډېر زیات انکار کولو، دې کار ته به یې غاړه نه ایښوده، خو ویلې چې زه د ډېرې مجبورۍ نه دې اړخ ته راغلم. دا ښځه دا هم وایي چې هره ښځه فاحشه نه وي، هره ښځه داسې کار نه خوښوي، نه داسې کار کوي، خو د دې معاشرې، د دې ټولنې په خلکو باندې د هم کوم خلک چې د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي، هغوی د زنا غوندې بد عمل او بد فعل ته مجبوروي، نو داسې خلکو ته واقعا چې خیرې کول پکار دي، ځکه چې داسې خلک د معاشرې جراثیم دي. د داسې خلکو د لاسه دنیا خرابه ده. الله پاک په نوم باندې مرسته وکړئ، د الله پاک په نوم باندې خلکو سره امداد وکړئ، نه دا چې تاسو صرف او صرف د دې دپاره خلکو سره مرسته کوئ چې د هغې سره ناروا کار یا بدکاري وکړئ. زما په دې ویډیو کې یو ډېر لوی پیغام پروت و، خو که څوک پرې پوه شوي، الله تعالی دې وکړي چې تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړه کړې وي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. زموږ د ویډیو مو کتله، نو نورو تازه معلوماتو، تازه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو زموږ د نوو راتلونکو معلوماتو، ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. خوشحالي مو غواړم. بریالي